تا نو د ورجو لړولو چلم نه راځي. دا ته وایې چې شله پکار دي روجو څو دیګه پکار دي ورجې څو دیګه پکار دي یو څلور دیګه شدي ختم دي سنت دي کویدن ده شدي واجب دي شدي ختم دي د چا دي د خوري مې خوري دي ختم دي نو څلور دیګو نه بستا خرچه راځي د چرګو بچي دي لويشه تقریبا 60000 روپیا خرچه ورکړي راځي 60000 بس ټیک دی کنه نیمه استاو نیمه زما څه مطلب نیمه پیسې بته کې نیمه وزکه نه د کې کنه زمونږ دونه خو نه ګټو د کې خو زمونږ په یو د کې کم نه ګور دا غوخه ته ګوره دا د بشیر روجاره ها یا جعفری قصبګر په خپل لاس تیارې نو د کې 100 کلاس نه وای کنه دا چې ته ګوري دا په چمچ ګوري نه زما لاس فکتی د قصبګر لا چا ساکړي مو غون روج تیارو کنه دا دی په کې بلاسونه وای دا سي نه دیو چې کنه دیو ته دغه چي دیو ته لفظ چي او کلاس په کیو وال شي سره ذایقه نور راځي وای او دا خدا شي روجانه دا خو کافر روجره دي ته وای د چا صدوالي غټ وي صحیح طبعا چې کله موږ روجي مو خورو ته ویریوم چکی او هغه نه بعد به چې جعفری قصبګر او وی بهم نه د وړو پکې مان دی شر خوراک پکې او کنه دا څه کار دی چې د وړو پکې مان دی کنه دا خزي ختمونو لاړ شي یا ودون لاړ شي نو کوشش دی چې خپل مخري یوم سي هغه تقریبا 3000 روپیه پټای او د 500 سورج باندې تباہ برباد دا بل اور سنا الله وعده دلو سنا الله وعده را پاسې دو لاړو مو دي سنا الله چې وعده لاړې نو کوم اس کوم نظام سره خو به لګي چاولي راوړې وېګنه یره وې سمت تبای مې وګړې دومره چاولي مو خوړې چې سوایم مې لګي خو دې مال دې ګوج راوړې وې نو زه ته وایم چې چوبم خرم یو بم سم دا وخت مېلمانه راغلي په پیل ځل باندې طالب دې کوم دي ډولچه کې واچو ها یو بس سلام کچون کو دا راغلي و دیک به یوسو دیک به ته واپس راوړم دا دې شرم ته خبره وړو کتون کا او دې باندې مونږ دلته کار کوو دا زموږ د کار دی کنه لکه ته مونږ بیکاره کې کنه دې ته طلب خیر مونږ ګوتې کې واچو او غم ته کتون کو راغلی اسماء اخلاص او روجي ځان سره وړي او 400 روجي راغلی دا او دا زما د رور کاروبار دې دو سره شریک ما بشیر روجو والا نو کتون کو تاسو هم راشه او یو ځل چې کم دا ټیسټ کې ګوتې بګړې مو ها شابلینګ به جوړ کې نو دا دی موږ راغلی و 400 ته او په 400 کې دغه صادق چونګې نن میلمانه یو امید ساتو چې دغه میلمستیا و مډیره په خطر کوو کې او د 400 خلک اسیم خلک ډیر په میلمستیا باندې یادې نو وای د 400 د ګړي نرخه د 400 د ګړي نرخه الله دې خګه جانان ما کوی دن کوي نه دا څنګه دی چې د 400 ګړي له مهمزو او دا چاولي مهم خورو ان شاء الله تعالی چې خوخي به مهم شو تاسو هم راتللی شي 400 غټو ورجوله د 400 کې د 400 خوښ شي نوراشي بسویر غټو ورجواله چې کم د رزړو د بازار نه لګ دی خو د ماشومان او هسپتال لار ده پای کې راشي او دغه د بسویر سپ تاسو کې ان شاء الله تعالی تاسو ته یو ښه یو پیورسز ملاو شي ها نو دا تاسو کتلی شي دا وطني غټي ورجې دي دا وطني غټي ورجې دي دا په 200 روپے باندې 1 کیلو ملاويږي ها ماشاءالله ډیر ارزان نه دي د غټي ورجې ده کنه دا ورجې ورته خیا دې ته ویل کیږي وطني غټه ورجې چې دا په هر ځای کې کیږي په بټخیله کې په ملکن کې په تاڼه کې په مختلف 400 کې کیږي په بټخیله کې ډیر ښه کیږي او دا مې ده دا مې دي دا ګورې ها دا د کابل مې دي دا په 300 روپے کېږي دا 300 دی نو بس هغه ټول دي تاسو کتلې اومي او پخې دواړه او دا مې هم کتل دا دنیا دا بالکل دا دنیا دا یک شو ګلاس نو یمړه دا زیره ده دا ګرم مساله ده بالکل دا ګرم مساله وای شوي دا ګرم مساله ده دا د مرچکی وای شوي او دا د کرکومانو دا کرکومان دي کورکمانو دا کورکمان دي کنه د دې کورکمان نه لوګړو نو کیسه جانو نو شوټه کولې ټکیدل بالکل دا زه زماده سده لکه خپل زما ټول ریکارډ اصل کې تاسو پته شته دا د صادق زید خو صادق شیخ خپل ځای شاته خاين دا ورجو مالک هم داده کچر تر اتلې نو دل ترازی صادق سر بم ملاويږي دي سر به ویلاګ دا خبره ده کړل ار سړی و چې غټ ورجو ولېګا پوښوي او دا چې دی نو خبره دا سمسي چې لول دا چې اوس کارم نه هر څوک پخلي نشي کولای بیګا می کور کې پخلي کتل او اخیره له تیار کړو کنه مټر یې پخ کړو مټر کې عام روټین خلک وخه مچي کنه
او دې نه علاوه قیمه هم پکې اچي الوګان هم پکې اچي هغه صرف مټر پخکړو یاره قسم مې نو مې راسو دا مټر داسې پخې شرمولیو ویم دا سمسه هر څوک نشي چلولای پوه شوې دا صدګر سړی کار دی بس صادقه چاول خو مونږ خوړې کنه ډېرې د کمال او ډېرې ذایقه‌دارې ډېر خوند دی وکړو چا حاضر دې خوښ شي ډېرې کتونکو اسماء اخلاص راغلی دا زمونږه خپلې ضلع چاهدې ته بیا په چاهده کې رزړو ته او په رزړو کې بیا د بصیر لاله غټ رجل ځان رسول و او زمونږه نن میلمنه وه نو روجي هغې انجوای کړې د هغې ریونه بعد وایي چې روجي ډېره ښایسته وي او چاهدوالې روجي به منې او بصیر لاله دې دا ومني دا به بیا هم راځي انشاءالله بیا به چکر راځي لازم به راځي او هر سهار نه هر ورځ نه چرته مړه 2-3 سلور میاشتې بعد دا زما بصیر لاله دا بصیر لاله پهلوان صاحب دی دا ډېره مننه خوشاله اوسئ ستاسو د میلمستیا او د چارسدې خلک په میلمستیا کې اسم سربالا دي الله پاک دې ول ډېرې زیاتې خوشحالۍ او کامیابۍ ورکړي ډېره زیاته مننه مو کومه خوشاله اوسئ کم خلک د چارسدې وروج مطلب خوند نه یې څه کولی که نه نو خامخا راشئ څه د شعرونه شته چارسدوالو باره کې یو شعر مو نه ویلې کله د چارسدې د ګوړې نرخه نه بل شته بل وایي چې پکاړ باندې مې څه د جنت مهر دی چې ګورې پکاړ باندې مې څه د جنت مهر دی چې ګورې الله خو دې لاهو که په دریاب نه وخته کېږي وسله نشته نشه نشته سپایي ماما ته وایه وسله نشته نشه نشته سپایي ماما ته وایه په مونږ خو د منګي او د رباب نه وخته کېږي ډېره مننه خوشحاله او ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ